د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه ویناوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخ دی. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیږد رالېږد ته اجازه ورکړي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته یې کړه چې افغان ولس مرستو ته اړتیا لري. دی وایي د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ییز نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولی دوی یعنې افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ کېدو میلیونونه کسانو د ژوند ژغورنې د زده کړې او ټولنیز خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي په ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالی اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړي دي. تېره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړي دي. خو